السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله مند یم چې تاسو به روغ او جوړ د صحت جامې به په تن وي. ګرانو کتونکو، نننۍ ویډیو مې درته څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې د یوټیوب چینل لینکونه او یا ټیک ټاک او یا ټویټر د دې لینکونه خپاره کړو او په اسانۍ سره زمونږ ګران ملګري چې فیسبوک کې موږ سره فرینډ دي هغوی ته نه لیدنه وکړي او زمونږ یوټیوب چینل وګوري او ټیک ټاک وګوري، همداسې ټویټر وګوري. نو ګرانو کتونکو، زه تاسو د ټول نه مخکې درخواست کوم چې که زمونږ چینل مو نوي تر اوسه پورې سبسکرایب کړئ، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټې نشان ووهئ تر څو زمونږ هر یو معلوماتي ویډیو د ټول نه مخته تاسو در ورسېږي او ګټه ځینې واخلئ. خامخا زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، دا مو غټه مهرباني وي. نو راځو ګرانو کتونکو، فیسبوک ته په فیسبوک باندې به کلیک وکړو. فیسبوک باندې مو چې کلیک کړو بیا به راشو پروفایل باندې به کلیک وکړو. پروفایل ته چې رالو ګرانو کتونکو، بیا به ایډیټ ډیټیلز باندې به کلیک وکړو. په دې باندې مو چې کلیک وکړو ګرانو کتونکو، لاندې به راشو اخر ته دلته لیکلی دی لینک، په اډ باندې به کلیک وکړو. په اډ باندې مو چې کلیک وکړو ګرانو کتونکو، دلته به خپل د کوم لینکونه چې دي د ټیک ټاک یا ټویټر هغه به دلته ورکړو. نو ګرانو کتونکو، تاسو به دا پیله چې دی دا پبلیک کوئ، پبلیک باندې به کلیک وکړئ، دا به پبلیک کې ساتئ. نو بیا به راشئ په اډز سوشل لینک باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړو ګرانو کتونکو، دلته لیکلی دی انستاګرام. په انستاګرام باندې به کلیک وکړئ. په دلته به راشئ ګرانو کتونکو ټیک ټاک. زه په ټیک ټاک باندې کوم، ټیک ټاک لین ورکوم. نو ټیک ټاک باندې مو چې انتخاب وکړو، نو بیا به راشو په دې خوا کې په دې اکاونټ نام دلته به کلیک وکړئ. نو ګرانو کتونکو، زما ټیک ټاک ته زما ټیک ټاک د څه شي په نوم باندې دی، نو زه ټیک ټاک ګورم. نو زما ټیک ټاک چې دی شفیق ساحل دی، شفیق ساحل دا دی. زه به لاړ شم هلته به شفیق ساحل ورکړم. شفیق ساحل مو چې ورکړو ورته، دلته به راشم شفیق ساحل، شفیق ساحل دا به اډ کړم. نو بیا به راشم بل دا خو انتخاب شو او دا خو شو. نو بیا به په اډ سوشل لینک باندې به کلیک وکړم. په دې باندې مو چې کلیک وکړو، دلته به بیا انستاګرام راشي، بیا به زه دا ورته بدل کړم. نو دلته به ټویټر ورکړم، ټویټر به زه ورته ورکړم. ټویټر دا دی. ټویټر مو چې انتخاب کړو ګرانو کتونکو، بیا به د ټویټر چې کوم یو هغه دی هغه به ورته ورکړئ. زما ټویټر تقریبا چې نو زما د ټویټر شفیق الله حق 1 دی، دا به زه ورته ورکړم. نو دا مو چې ګرانو کتونکو ورته ورکړو، دلته به راشم، زه به دا نوم دلته پیسټ کړم. چې نوم مې پیسټ کړو، نو زه به چې کوم دی دلته زه یو وار د مخکې وتلی وم ته نه، بخښنه غواړم، دا بیا هغه شوی دی. نو ګرانو کتونکو، زه به دلته ورته شفیق حق ورکړم، حقیار زما تخلص و، او شفیق الله حق 1. نو ګرانو کتونکو، زه به دا بیا سیف کړم. بیا په سیف باندې څومره چې لینکونه یې تاسو هغه کوئ داسې به انتخابوئ. او دلته انستاګرام دی، بیا به دلته دا وایي چې هر یو تاسو انتخابوئ هغه به ورته ورکوئ. نو هغه چې ورته ورکولو، نو بیا به دلته لینک ورکوئ. په دې ځای کې به لینک ورکوئ او هغه نوم به ورکوئ ورته. نو بیا به په دې سیو باندې کلیک کوئ. په سیو باندې مو چې کلیک کړو، نو دا به موږ سره ثبت شي. نو دا چې کله ګرانو کتونکو ثبت شو، نو په اسانۍ سره زموږ ملګري کولی شي چې زموږ د هغه نه پوره ګټه واخلي او ویې ګوري، په اسانۍ سره وګوري. نو ګرانو کتونکو، دا ګوره دا زما ټویټر دی، زه په دې باندې کلیک کوم.
نو دا زما ټویټر شو او بیا راځم بیا په هغه باندې کلیک کوم، بیا په ټیک ټاک باندې کلیک کوم. نو زما ته به زما ډایرکټ پروفایل راواوړي د ټیک ټاک. دا ټیک ټاک دی. نو ګرانو کتونکو دغسې تاسو هر یو خپل هغه ورکولی شئ، لینکونه ورکولی شئ په ډېرې اسانۍ سره او که ګټه ترې اخیستی شئ. نو دا د هغې دپاره دی چې زمونږ پروفایل ته څوک داخل شي او دا هر څه باندې نظر ولګېږي، نو دا خامخا ګوري او کلیکېږي او چینل ورسره مخته ځي. که هغه د یوټیوب چینل وي او که هغه ټیک ټاک وي، که هغه ټویټر وي، نو ټول ته نه ګټه اخیستلی شي د هر یو شي نه. نو ګرانو کتونکو دا ویډیو تر بلې ویډیو چې زه شفیق الله صاحب ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.